وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ټول اول ولید باندې شکریا استاسو په برکت باندې پاکستان تحریک انصاف کې زموږ ټول کلی د اولګری مشران شمولیت کوي او چې کوم پاکستان تحریک انصاف کې نم شاملېږي نن راغلي دي موږ سره ناستې په پروګرام کې شرکت کوي. نو ستاسو هم ډېره مهرباني چې تاسو موسم هم ګرم دی د آرام ټایم دی تاسو موږ ته ناست کړ نو زه د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. د دنیا دا ټایم سړی سوچو کې دا ټول د امتحان دی. اوس چې موږ تاسو له دلته راتلو جلاله د بازار په دې چوک کې یو چمیار ناست او زما داسې خلکو ته زما خیال یې زه ګورم او د دې نه زده کړه پکار ده. زما والد محترم مرحوم به ما ته دا خبره کوله چې د ځان نه هغې خلکو ته ګوره چې هغه ستا نه په کمتر پوزیشن کې نو ته به ټول عمر د الله شکر ګزار یې او د دې خبرو نه عبرت حاصلول پکار دي. یو انسان په 2 لکه روپۍ میاشت کې ګزاره نه کېږي. یو انسان پردې پیزار ګنډي ناست دی آیا د غم خوابي نه لري دم بچي شته دی به هم د بجلی بل ورکوي دی به هم روغ او رنځور لري او د ده به هم مور او پلار او د ده به هم خواهشات او د ده به هم بچي چې هغوی به په بازار کې د لوبو د شیانو پسې خفه کېږي او د ده به هم دا خواهش وي چې کله اختر شو فطر راشي د زما په کور کې دې ملوا پخه شي او چېرې چا د هغې انسان باندې سوچ کړی دی چې هغه د خلکو د څارویو ته ګوري او هر څه د ښکلې څاروی روان کړي او قربانۍ له او دی په دې انتظار وي چې ماله به څوک کور ته قرباني راوړي. د دې ټول سوچ او دا فکر دا زموږ دین دی. زموږ الله پاک ته زموږ دا ډېر اوږدې سجدې اوږده منځونه زما په خیال نه وي پکار خو زموږ ډیوټي ده او الله پاک ته زموږ دا احساس پکار دی. دا سالار ماشوم ولاړ دی ما ځان سره کېنه او تاسو به خیال ما دته یو غوږ کې څه خبرې کولې. پرونه مې د یو ډېر ښه سکالر د اشفاق احمد صاحب یو څو خبرې واورېدې چې هغې کې هغې دا وفرمایل چې کله ستا ماشوم ښې نمبرې والي چې کله ستا ماشوم په ښو نمبرو پاس شي او یا ستا رنګ سپینې او ښکلې او یا تا سره د صحت یا د عزت یو نعمت نو په دې د الله شکر ادا کړه. دا د الله نعمت دی په دې شکر ادا کړه. دا په ستا قرض نو کله چې الله پاک د انسان نه یو نعمت واخلي نو هغه ته پته او بل چاته احساس نه کیږي. نه ما دې سالار ته په غوږ کې دا وایي چې بچی ته په دې خبرو دومره لا نه پوهېږې ته وړوکی خو دا ښکلی سرمن چې الله پاک چاله ورکړي نه دا په خپل ځای امتحان دی او دا چې په رنګ کې لږ مسله راشي نه دا په خپل ځای امتحان دی. په هغې جام کې به ټول بیا ښه ښکلي. نو ته ورته دا خبره مه پرېباسه چې ستا په رنګ کې څه فرق دی. انشاءالله ته محنت کوه ته ښه ښکلی سبق ووایه دا ډېر ښکلي به تا ته ناستي ستا د قلم د لاندې به ناستي. د دې سوچ او د دې فکر نوم پاکستان تحریک انصاف دی. د څه لپاره چې پاکستان تحریک انصاف الله پاک جوړ کړی عمران خان به څه یو د هغه به څه مجالي نن ټول قوم په عمران خان پسې وروسته ولاړ دی. هغې کې څه وجه ده؟ موږ دا وایو چې ډېر زیات مالدار دی نو بلکل نه دی. که موږ دا وایو چې ډېر زیات هوښیار دی نو کېدای شي چې د هغه نه زیات هوښیار خلک هم په دې وطن کې. که موږ ووایو چې ډېر زیات چې کوم دی هغه د ملک په دې سیاست او بین الاقوامي حالاتو باندې پوهېږي نو کېدای شي چې د هغه نه زیات پوهه خلک وي. او یو خبره موږ دا ویلی شو چې موجوده سیاسي قیادت کې د ملک دپاره هر قسم قربانۍ ته چې کوم لیډر تیار دی نو د هغه سړي نوم عمران خان دی. دا چې کوم موږ ورسره کم ملګري یو
نو د بل څه دپاره نه خو د خپل دین او د خپل ملک دپاره به موږ د هغه سره هر قسم قربانۍ ته تیار یو او په خپل ځان کې دا ایماني طاقت وینو په خپل ځان کې دا ایماني طاقت وینو چې که هغه څه غلط کار کوي نو چې په دې پوهېږو چې د رزق په روزي رسان الله پاک دی مونږ چې کله پاکستان تحریک انصاف ته د نن نه 11 کاله مخکې د بعضې 15-16 کاله مخکې تحریک انصاف ته راله نو سوچ سو د وخت سره مختلف اهداف بدلیږي مختلفې خبرې بدلیږي لکه داسې چې کله انسان په اتم کې نو دی د لسم جماعت امتحان نه ورکوي او چې کله دی لسم ته لاړ شي نو بیا د اتمه خبرې د وړو خبرې ښکاري او چې کله دی د لسم امتحان ورکوي د دوی چې کله د میټریک د دنیا ټولو کې ګران کار دی خو چې کله دی بیا د ډاکټرۍ امتحان ته کېږي نو پته ورته ولګي چې د څه څه پکې نو دغه شان چې کله ته یو سیاسي تحریک کې شامل شي مونږ چې کله نوې د پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو نو سر کې به مونږ یو خبره کوله چې مونږ د کرپشن خلاف راوتي یو مونږ به د ملک نه کرپشن ختمو مونږ به دا خبره کوله چې د ملک د ادارې به سمو دا ادارې به خلکو له چې کار کوي کله چې دا پارټي کامیابه شوه د دې په دې صوبه کې حکومت راغی یوه زمانه وه چې موږ به سوچ کوو چې آیا زموږ به چېرته په دې حکومت په دې صوبه کې یو ممبر پاس شي آیا زموږ به حکومت جوړېږي دا د سوچ نه بار خبرې وې نن په مرکز کې وزیر اعظمي الله موږ له راکړه په صوبه کې وزارت اعلی موږ له په دویم پیر الله پاک راکړه په کشمیر کې حکومت راغی په ګلګت بلتستان کې راغی پنجاب غوندې صوبه چې هغه د میا نواز شریف صاحب نه بغیر د بل چا کلمه ویله نه هغه د عمران خان سره ودرېده لاهور بیلو څه خو ده که نه څه خو وجه ده که نه سر کې صرف د کرپشن خبره وه حالانکه کرپشن ډېره لویه مسله ده خو کله چې ته د حکومت د نظام ته راشې نو د دې نوم زیاتې سختې خبرې تا ته راشي او ما دا محسوس کړه په حکومتي طاقت کې د راتلو نه پس چې د بین الاقوام په سطح هغه طاقتونه چې هغه د مسلمان دشمن دي د بین الاقوام په سطح هغه قوتونه چې د مسلمان دشمن دي هغې د پاکستان د قیادت په لاس کې روډ جوړېږي یا اسپتال جوړېږي یا سکول جوړېږي په دې نه خفه کېږي سکولونه چې څومره جوړه اسپتالونه چې څومره جوړه روډونه چې څومره جوړه ابتداګانې کوئ تکړه شه نور قرضونه والا نور جوړ کا په یو څو خبرو باندې چې هغې ته راځي نه بس بیا پې د هغې وزرې سوځي د هغې طاقتونو بدقسمتۍ سره نه خوشقسمتۍ سره مونږ هغه ځای نه ټچ کړه دا د شپې په 12 بجې چې دا سړی کور ته ولېږو نو داسې غل نه تاسو په دې خبره ځان پوه کې چې دا عمران خان صاحب څه کرپټ نه چې د امریکې په ایما باندې دې کور ته ولېږلی شو زموږ ممبران په پیسو باندې واغستی شو او د اسمبلی نه بهر د جیل وینونه راله ګاډي د جیل راله چې ګنې په دې کې به خدا نخواسته لوی لوی لیډران یا وزیران او سپیکران دا عهدیدار په دې کې چلو کېږي ولې څه ګناه وه ګناه دا وه صاحب چې عمران خان هغه ځای نه ټچ کړه چې د کومې اجازت هغه طاقتونه نه ورکوي هغې وایي چې په سن 47 کې آزاد شوی د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې د ملک آزاد کړی خو ګورې د کلمې په نوم باندې د ملک چلولو خبره به نه کوي منځونه چې څومره کوې کوه خو د شریعت نظام او د مدني ریاست خبره به نه کوي دا ټولې خبرې عمران خان وکړي و امداد چې زما نه څومره غواړې قرض غواړه د سود سره به یې در کوم خو دا به نه وی چې تا سره هم تعلق ساتم او امریکې نه علاوه روس نه به هم تجارت کوم چین سره به هم کوم آزاد خارجه پالیسی به نه اپناوی ما نه به بس اخلا بس زه د سودخور یم بس ما نه اخلا سود به راکوي او پیسې اخلا روس له به ارزانو تیلو خواله نه دی چین له به خواله نه دی چې ما سره دلته تعاون وکړه چې مونږ په باهمي اشتراک باندې دلته فیکټریانې جوړې کړو روډونه جوړ شي او کاروبارونه راشي او دلته لوی لوی ملز راشي او سی پیک کامیاب شي دا کار به نه کوي او دا کار خو به بالکل نه کوي چې د اسلامي دنیا د یو کولو خبره چې دی وکړه نو په دغه ځای کې دا 440 واټ کرنټ دی عمران خان چې کله زه د خپل قوم ته دا ویل غواړم چې تاسو ولې سترګې نه غړوئ د بوټو صاحب نه 50 کاله پس جناب عمران خان صاحب په اسلام آباد کې د پورا اسلامي نړۍ لیډران راغونډ کړل د افغانستان په دې نقطه باندې راغونډ کړل چې افغانستان کې امریکایي شکست وخوړو د افغان طالبان یو جایز اسلامي شرعي د مجاهدین حکومت ته خټ ټیک ټاک زموږ خواخ دا د افغان قوم خوخه ده چې په خپل ملک څنګه حکومت کوي په دې کې نه د پاکستان کار شته او نه د امریکې خو چې هغې ته د خوراک او د دوایانو مسلې وي او
خزانه کې د 20 ارب ډالر نه زما په خیال چې زیاته پیسې خو امریکې منجمد کړي ځکه چې ای جنگ پیل او د ملک وتښتېده نو بیا د هغې خزانه په هغې باندې لاس کېښودو چې افغانستان کې به 1 روپۍ د دې نه راوباسي نو د هغې د تعاون لپاره پوره اسلامي نړۍ عمران خان په دې اسلام آباد کې د نن نه 6 میاشتې مخکې 15 میاشتې مخکې راغونډه کړې وه ما د دنیا د ډېرو لیډرانو سره ملاقات شوی خو خلکو سره ملاقات شوی طیب اردګان صاحب دی یا نور داسې لیډران دي مهاتیر محمد صاحب یا نور خو چې کوم شخصیت سره سینه ملاولو کې ما ته ډېره خوشحالي ملاو شوې ده یا چا سره په ناسته کې نو یا ګلبدین حکمتیار صاحب و چې د نن نه 3.5 کاله مخکې هغه په اسلام آباد کې هغه میلمه و زمونږ د حکومت سرکاري میلمه و زمونږ د حکومت او د سپیکر صاحب په کور کې د هغې دپاره د شپې د روټۍ تنظام و چې موږ ورسره میلاو شو نو ما ورته ګلبدین صاحب ته دا عرض وکړو چې ګلبدین حکمتیار صاحب زما فیورټ پرسنالټیز کې ته مې مونږ واړو چې کله تا د روس جهاد کوو مونږ په تا باندې فخر کوو ستا مخ ته په کتو کې ثواب دی ته مجاهد یې او دغه شان امیر خان متقي صاحب چې کوم د افغان طالبان وزیر خارجه دی او زبردست شخصیت دی او ډېر ښکلی صحت هم الله ورکړی او په مخکې ډېر نور دی هغه سره چې میلاوېدو نو ما ورته کته چې دا هغه خلک دي چې دې د وخت طاغوت سملولی د نن نه 20 کاله مخکې چې کله په افغانستان باندې اور ورېدو نو خلکو ویل چې افغانستان ختم بس دا اوس د امریکې غلامي ده دی راپاڅېده یو ټوپک یې راواغسته او غرونو ته وخته او 20 کاله جنګ یې وکړو او خپل ملک یې آزاد کړو دا سینې ملاوېدل زما دې سینې ته یو حرارت ملاوېدو ما لپاره باعث افتخار و چې د وخت یو مجاهد د مجاهدینو مشرانو سره ملاقات کېږي نو د هغې خلکو په تعاون کې عمران خان یو نه بیا دویم کانفرنس بیا وکړو نو په دې باندې امریکا لږه خفه شوه که نه طبیعت یې دروند شو نو تپوس دې وکړو چې اډې به راکوې نو هغه هوښیار خلک دي داسې نه چې د امریکې صدر ټلیفون وکړي چې عمران خان صاحب اډه به راکوې که نه به راکوې انټرویو کې تپوس کوي کسان ټول پلانټډ دي دوی په پیسو چلیږي دا هر څه عمران خان صاحب څنګه امریکا خو روانه ده تاسو به د ماضي په شان بیا دا اډې ورکوئ نو خان صاحب به څه دا د هغې قیمت دی دا د هغې قیمت دی خو د دې ایبسلوټلی ناټ نیم زه دا ملګرو دا خبره کوم میبي چې زه په دې غلط یم خو زما سوچ دا دی چې د ایبسلوټلی ناټ نیم غټه ګناه دا کړې وه چې په دې دویم کنفرنس کې عمران خان صاحب تقریر تاسو نن خیر دی بیا واورئ هغې کې هغه د اسلامیک بلاک خبره وکړه دا موږ اوس په خپل کلي کې په یو وړوکې غونډه کې حجره کې په یو محدود شان پروګرام کې موږ لګیا یو او دا کومه خبره چې زه تاسو ته کوم نو دا کیدای شي چې د ډېرو خلکو په سمجھ کې هم نه راځي خو اسلامیک بلاک څه شی دی اسلامیک بلاک دا دی چې د ټول نړۍ اسلامي ملکونه به یو شي او دوی به د مسلمان د تحفظ دپاره خپل کردار ادا کوي د سعودي عرب سره تیل دي زموږ سره اټمي طاقت دی د ایران سره ځانه د ایمان طاقت دی الحمدلله نور اسلامي ملکونو هر چا سره څه نسته طاقت شته چا سره تیل دي چا سره خزانې دي چا سره اوبه دي چا سره زبردست زموږ سره طاقت دی اټمي طاقت دی زموږ سره مجاهدین دي او زموږ سره د اسلامي نه د دنیا طاقت ورترین فوج دی الحمدلله نو چې کله د اسلامیک بلاک خبره وشوه عمران خان صاحب دا وایي چې کشمیر او فلسطین کې به دا بلاک کردار ادا کوي نو هغه ځای کې امریکې وایي چې وس نور نه دا سړی لرې کوي دی خو موږ له کار ګوري دغه ګناه عمران خان کړې ده په دې ګناه کې دغه حکومت ختم شوی دی او زه د پاکستاني قوم ته سلام پیش کوم چې د عمران خان صاحب یوازې پرې نه ښودو د عمران خان صاحب په دې جنګ کې یوازې پرې نه ښودو چې په کوم ځای کې کال ورکوي په زرګونو خلک راوځي الحمدلله نو موږ پنجاب کې هم الله کامیابي راکړه کراچۍ کې هم الله کامیابي راکړه دې علاقه کې هم الیکشن دی چا سره زموږ مقابله دا خو زموږ دشمنان نه دي دې خو ډېر خلک هغه خبرې کوي کمې چې موږ په عمل کې راوستې دې که چې د حکومت کې راله که چېرته راله بیا بیا چېرته کوي موږ خو وکړې زه د جمعیت مشرانو ته دا ویل غواړم چې موږ هم د امریکې خلاف یو تاسو هم د امریکې دا نه چې زموږ دشمن دی خو موږ وایو چې موږ د امریکې غلامي نه کوو تعلق ساتو بزنس کوو د غیر مسلم سره بزنس آزاد دی تعلق هم ساتو په ډکټیشن نه لوسیبه خپل ملک کې به زموږ مرضي چلیږي موږ به د مدینې د ریاست په طرز باندې عمران خان چې څنګه وایي د قرآن په بنیاد به د ملک فیصلې کېږي ما ډېر احترام سره دا خبره فضل الرحمن صاحب گوش گزار کړې ده جواب لا نه راغلی
چې موږ خو د امریکې سره نیغ په نیغه اړم شو کرې مو سره ور واچولې او د هغې په ایما زموږ حکومت ختم شو نو تم د پاکستان کوڅه په کوڅه دا چغې وایي چې امریکا مرداباد وایي که نه فضل الرحمن صاحب نو بیا دا حکومت چا کېنولی چې ته ورسره ملګری دا اوس چې تاسو الیکشن کوئ د دې ځای نه چې هر څوک پاس شي الله دې ول عزت ورکړي هغه چې هلته لاړ شي نو هغه به دا ووټ د چا په بکسه کې اچوي د میا شهباز شریف صاحب په بکسه کې به اچوي که نه نو دا میا شهباز شریف صاحب چې دی دا سعودي عرب کېنولی که امریکا کېنولی دی نو دغه زموږ خبره ده چې وروره الله پاک دې وبخي مولانا بجلیګر صاحب دو رنګي چھوڑ یک رنگ ہو جا ما په خیال چې دا شعر فضل الرحمن صاحب لیکلو چې فضل الرحمن صاحب دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا امریکہ کے سنگ ہو جا یا امریکہ کے خلاف ہو جا که د امریکې خلاف وي ناسې په بوسو کې اوبه مه بوځه بیا دقه سړی ولاړ دی راځه موږ سره لاس میلاو کړو مړه په شریکه دا جنګ وکړو هغه شهباز شریف صاحب خو د ټای واچي دغه شان ورته کښېني بلاول به ستا لیډر وي مریم نواز به ستا لیډر وي تا خو به وایي چې د زنانه حکومت په اسلام کې نشته نو دا کم اسلام دی راپسې راوړو دا د اسلام چې د نوې شاخ دی را پیدا کړی دی چې اوس پکې د زنانه حکومت جایز کو بېنظیري صاحب ته به وایي که نه به وایي بیا د کشمیر کمیټې چا واغسته ما واغسته که عمران خان واغسته نورې خبرې پسې نه کوم صرف خپل نکات تاسو ته ږدم که هغوی ته د ښه ښکاري که تاسو ته داسې لګي چېرې دا فضل الرحمن صاحب ښه مجاهد دی او د امریکا به که خیر یې نیست و نابود کوي زه وایم چې مونږ ورسره ملګري شو خو که تاسو ته داسې لګي چې د داسې حکومت کیسه جوړ شوی دی چې د هغې حکومت د راوستو فیصلې د نن نه 6 میاشتې مخکې په امریکا کې کېدې په دې ملک کې له عدم اعتماد نه راغلی او د هغه ځای سفیر زما د ملک سفیر ته دمکي ورکوي چې عدم اعتماد را روان دی دا عدم اعتماد کامیاب کړي پاکستان ته به سخت نقصان رسي نو چې په پاکستان کې زه د پارلیمان وزیر وم دا عدم اعتماد څه چې راتله زما په علم کې به راتله ما خو پرېږده د دې پارټۍ خپلو خلکو ته پته نه وه عدم اعتماد لا لیکلی شوی په پاکستان کې نه و نو امریکې ته څنګه پته وه چې عدم اعتماد به راځي او عمران خان به لرې کول غواړي وروره عمران خان د پاکستان لپاره یوه قرباني کړې ده یو غیرت یې کړی دی خو زموږ خوښه ده ورسره ملګرتیا کوم خو الله تعالی به مې غاړه خلاصه کړي که نه هغه خپله غاړه خلاصه کړې ده زیات نه زیات بسې خو بیا به وزیر اعظم نه شي یو پیره خو هسې شو خو زما په خیال چې زموږ دا را روان نسل دا سالار ماشوم او دا څومره چې نور دي د دې په مستقبل کې په دې را روانو 20 کالو کې ماته بل عمران خان کم از کم ماته نه ښکاري باقي الله تعالی په هر څه قادر دی د فرعون په کور کې موسی هم پیدا کوي کېدای شي د عمران خان نه بل هم چې د هغه نه ښه لیډر راشي خو فلحال زما په خیال چې دا سړی د امریکې ته او دې طاقتونو ته اړم دی ده سره ملاتړ کول غواړي او دا خبره یې ملګرو ته بیا کوم دا ملګري وایي بعضې چې دا الیکشن که تاسو وګټئ نو تاسو اوس هم اسمبلی کې نه کېنئ نو څه لپاره ووټ غواړئ نو تاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو لاړ شئ تاسو به څه تور ووهئ تاسو به د امریکې هغه راوستي حکومت نور مضبوط کړئ او هسې هم 3 میاشتې پس جنرال الیکشن روان دی دا الیکشن په اسمبلی کې د ناستې دپاره نه دی اخري خبره دا الیکشن د دې لپاره دی چې دا پاکستاني قوم به نن فیصله کوي چې آیا د امریکې په حکم راغوښتی حکومت د امریکې په حکم جوړ شوی حکومت د امریکې په سازش راوستی حکومت د هغې سره به دا پاکستاني قوم ودرېږي که د هغې لیډر سره به ودرېږي چا چې په دې قوم باندې ننګ کړی چا چې په دې قوم باندې غیرت کړی نو زه د خپل کلیوالو ته سلام پیش کوم چې تاسو په دې سخت وخت کې په دې مشکل ټایم کې تاسو د امتحان په ټایم کې د پاکستان سره او د عمران خان سره ودرېدئ ستاسو عظمت ته او ستاسو مینې ته سلام پاکستان زنده باد